د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د اوري میاشتې په 28مه نیټه په ارزګان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانمنو شویو هیوادوالو سره د مرستې په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دغه ولایت مسؤلینو ته د کارونو د ښه ترسروي په اړه لازم سپارښتنې وکړې او له دوی وغوښتل چې په ډیر صداقت او رښتینولۍ سره د خپلو زیانمنو شوو هیوادوالو خدمت وکړي. محترم ملا صاحب وویل د هغه خلک دي چې د اسلامي نظام د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ورکړي دي او ډیر تکلیفونه یې ګاللي دي چې اوس حق د اسلامي امارت ورته د آرام ژوند زمینه برابره کړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند زیاته کړه که د هیواد په هر ګوټ کې هیوادوال په ستونزو کې وي د اسلامي امارت مسؤلین مکلف دي چې د دوی حال واخلي او ستونزو ته یې پر وخت رسیدنه وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د اوري میاشتې په 28مه نیټه هلمند ولایت ته د خپل سفر پر مهال له کجکي بند څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کجکي بند پروژه ملي او حیاتي وبلله او په دغه برخه کې د رامنځته شوو نوښتونو له امله د مسؤلینو د هڅو قدرداني وکړ. د یادونې وړ ده چې د کجکي بند د هیواد په کچه یو له لویو بندونو څخه دی چې د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د موسمي سیلابونو د کنټرول، کرنیزو ځمکو خړوبولو او برېښنا د تولید په موخه جوړ شوی دی. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم